اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. شروع کوم په نام د الله چې ډېر لوی او بخښونکی مهربانه دی. ملګرو یو ډېر ښکلی او په زړه پورې یو دوه حدیثونه درته وړاندې کوم، نو امید دی چې ستاسو به خوښ شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي د جنت چابي مونځ دی او د مونځ چابي اودس دی، یعنی د جنت کلي مونځ دی او د مونځ کلي اودس دی. نو ډېر ښکلی او په زړه پورې حدیث دی. نو د خپل مونځ او د خپل اودس تابعداره اوسئ او په خپل وخت یې کوئ. یو بل حدیث شریف دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي څوک چې پرته له عذره د سستۍ له امله 3 ځله د جمعې مونځ پرېږدي، الله به یې په زړه کې د منافقت مهر ولګوي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان ته په کتو سره چې 3 ځله په قصدن چا د جمعې مونځ قضا کړو، نو الله به یې په زړه کې د منافقت مهر ولګوي. مهرباني وکړئ مسلمانانو وروڼو، د جمعې لمونځ هېڅکله مه قضا کوئ، بلکې یو مونځ هم مه قضا کوئ.